Hello and welcome back to Hope English Academy. Hope you are doing well and great. سلامونه نیکی هیله احترامات مو منئ ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ د صحت و عافیت او د عزت جامې مو پر تن واوسیږي. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په بګنر 1 کلاس کې د انګلیسي ژبې د خبرو برخې یا انګلیش parts of speech لرو، نو په دغه parts of speech کې موږ تاسو preposition برخه شروع کړې ده چې نن ورځ موږ تاسو یوه نوې برخه وایو. نو د نن ورځې درس چې دی 50 نمبر درس دی د بګنر 1 کلاس، او دغه برخه چې دی phrase prepositions موږ تاسو ورته ویلی سو په انګلیسي کې. نو راځئ موږ تاسو په دغه کلمو باندې غږیږو چې دا موږ او تاسو سره په خبرو کې په کوم ځایونو کې مرسته کولی شي او په کوم ځایونو کې موږ او تاسو ترېنه کار اخیستلی سو او دا څه معنا لري. نو راځئ موږ تاسو کوم دا داسې خاص ډیفینیشن نه لري، کوم داسې خاص تعریف نه لري، نو یوازې باید چې موږ تاسو ووایو چې دغه کلمې دي چې دې ته phrasal یا phrase prepositions ویل کېږي. صحیح شو؟ نو phrase prepositions are phrases like because of. دا په پښتو کې موږ تاسو داسې معنا کولی شو چې ځکه چې by means of په دې معنا چې on behalf of لخوا یا د فلانکي له طرفه. صحیح شو؟ instead of د دې پر ځای. صحیح شو؟ نو دې ته phrase prepositions دا مطلب چې عباراتي prepositions. صحیح شو؟ ځینې عبارات دي لکه on opposition to دا داسې عبارت دی مطلب لکه د یو چا صلاحیت یا قدرت بیانول. for the sake of په خاطر د دې in front of و مخته د یو شي، او according to دا مطلب پر بنسټ یا د دې په وینا یا د دې په نظر. صحیح شو؟ etc او داسې نور. راځو چې موږ تاسو مثالونو ته په مثالو کې دغه عبارتي prepositions یا دغه درته وایم اصطلاحي prepositions. ګورم ملګرو چې کله تاسو په مثالونو باندې پوه نه شئ نو په کلمو په معنا باندې تر هغو پورې سي نه پوهېږئ. نو راځو اوس موږ تاسو دغه phrase prepositions یا عباراتي prepositions موږ تاسو په یو جمله کې کارو. according to the teacher د استاد پر بنسټ باندې یا استاد ته په کتو سره. صحیح شو؟ the test is tomorrow امتحان سبا دی. صحیح شو؟ یعنې د استاد له دغه نه داسې معلومیږي چې امتحان سبا دی. بل مطلب بل مثال he parked the car هغه موټر ودرولو، درولی دی. صحیح شو؟ یا پارک کړی دی in front of the house د کور و مخ ته. نو دلته in front of چې شو phrase prepositions. صحیح شو؟ یو اصطلاحي د مطلب in front of فلانکی شی in front of بسنکی شی. صحیح شو؟ یعنې د یو شي و مخ ته قرارېدل یا هغه د ځای ښوونه موږ تاسو کوو. د یو شي و مخ ته چې یو شی قرار ولري موږ تاسو په in front of عبارت سره هغه خبره کوو. بل مثال ته راځو. they were late because of traffic. they were late هغوی ناوخته شولو. صحیح شو؟ یا ناوخته راغلو because of traffic د ترافیک له وجې. they solved the problem هغوی مشکل حل کړلو. صحیح شو؟ مشکل حل کړلو by means of negation هغوی ستونزه د مذاکراتو له لارې حل کړه. دلته نو by means of دا مطلب چې له لارې یا له واسطې. صحیح شو؟ نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې والله رب العزت وکړي چې څه مو ترېنه زده کړي وي. دا زموږ د یوټیوب چینل دی، کولی شئ زموږ یوټیوب چینل در سره تعقیب کړئ. نو هره ورځ به انشاءالله موږ تاسو ته هره ورځ خو نه څو ورځې بعد به انشاءالله موږ تاسو ته د انګلیسي ژبې د زده کړې نوې ویډیوګانې اپلوډوو.
نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ او ناصر شه. که څه نظر لرئ په کمنټ سیکشن کې موږ ته خپل نظرونه حتما ولیکئ.